بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقف شپږ قسمونه: وقف انتظاری، وقف اختباری، وقف اضطراری، وقف تعسفی، وقف معانقه یا مراقبه او وقف اختیاری. شپږ واړه تعریف شول. بیا موږ وویل چې وقف اختیاری هغه وقف ته ویل کېږي چې په خپل خوښه او ارادې سره بغیر د کوم عذر نه د آیات او د کلمې معنا په نظر کې نیولو سره وقف وشي. دغه وقف یوازې نه دی بلکې دا بیا په دوو ډولونو باندې ویشل کېږي، یا به مقبول وي او یا به غیر مقبول وي. د مقبول بیا خپل اقسام دي او د غیر مقبول خپل اقسام دي، خو من حیث د کل کې دا دواړه د وقف اختیاري مربوط کېږي. مقبول وقف چې د اختیاري وقفونو د جملې نه ده، هغه دې ته ویل کېږي یا یو قاري صاحب محترم یو تلاوت کوونکی په داسې یو ځای باندې وقف وکړي چې د جملې معنا او مفهوم پوره شي او درسته معنا ورکړي. اراده خو مخکې خبره شوې وه په خپل خوښه او ارادې سره، ځکه وقف اختیاري ده. د وقف اختیاري کې بیا وقف مقبول ده. په خپل خوښه او ارادې سره بغیر د کوم عذر نه په داسې ځای باندې وقف وشي چې د هغې جملې معنا پوره شي. یوه خبره د جملې معنا پوره شي، پوره کېږي خو په دواړو صورتونو کې، خو ګوره چې صحیح معنا هم ورکړي. معنا خو که غلطه معنا ورکوي هغه هم پوره شوی که نه، صحیح شو. دوه خبرې دي، یو خو دا چې جملې معنا پوره شي او دوی معنا یې هم درسته وي، معنا یې هم درسته وي. دغسې وقفونو ته بیا ویل کېږي وقف مقبول. نو غیر مقبول بیا د ده په ضد کې واقع کېږي. په داسې یو ځای باندې تلاوت کول، البته په ارادې سره چې ارادتاً ته دغه ځای کې ودرېږي چې هلته جمله معنا پوره نشي او یا معنا یې غلطه شي. صحیح شو. یعنې داسې یو معنا را منځته شي چې هلته فساد واقع کېږي، خبره څه کېږي، ګډه وډه کېږي. لکه د هغې مثال ما تاسو ته ویلی و، بیا به خیر دی ووایم چې ته آیات ویل یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، دلته ته په خپل خوښه او ارادې باندې نشي درېدلی ځکه چې د دې معنا څه کېږي، خرابېږي. اگر که معنا یې پوره ده، لا تقربوا الصلاة معنا څه د مونځ مه کوه، معنا یې پوره ده، خو داسې پوره ده چې درسته معنا ترې نه راوځي. نو دلته دغسې ځایونو کې په خپل خوښه او ارادې سره وقف جایز نه دی. او که اضطراري حالاتو بیا د هغې حکم خو بیان شو، اعادې ته پکې ضرورت ده. نو په داسې ځایونو کې وقف کول چې د کلمې معنا هم غلطه وي او درسته معنا هم ورنه کي، درسته معنا هم ورنه کي، دې ته بیا ویل کېږي وقف غیر مقبول. وقف غیر مقبول. وقف غیر مقبول بیا همدا ده چې هغه بیا ځان ته اقسام لري، ابه انشاءالله وروسته په خپل نوبت باندې راشي. د مقبول او د غیر مقبول خبره وشو. اختیاري په څو قسمه شول؟ په دوه قسمه. یو ته ویل کېږي مقبول او بل ته ویل کېږي غیر مقبول. مقبول هم څنګه معنا که چې په خپل خوښه او ارادې سره یو تلاوت کوونکی په داسې ځای باندې وقف وکړي چې هلته معنا درسته وي، جمله معنا پوره وي او معنا یې هم درسته وي. او د غیر مقبول چې داسې ځای باندې یو تلاوت کوونکی وقف وکړي چې معنا یې پوره وي خو درسته نه وي، داسې یو معنا را منځته شي چې هغې نه درسته معنا نه اخیستل کېږي، دې ته ویل کېږي بیا غیر مقبول. خو دا اوس مقبول او غیر مقبول په خپلو کې اقسام لري. نن به انشاءالله د مقبول څه اقسامو باندې خبره وکړو، بیا بله ورځ به په غیر مقبول باندې. څنګه چې وقف اختیاري په دوه قسمونو سره و، یو ته ویل کېدل مقبول او بل ته ویل کېدل غیر مقبول.
اوس دغه مقبول هم څلور اقسام لري. د وقف مقبول څو قسمونه دي؟ څلور. یو وقف لازم، دوهم وقف تام، دریم وقف کافی، څلورم وقف حسن. خو ورته متوجه شئ. ګوره دا د مقبول اقسام دي. په مجموع کې اختیاري په دوه قسمونو شو، مقبول او غیر مقبول، دواړه تعریف شول. اوس د مقبول څلور اقسام شول: لازم، تام، کافی، حسن. وقف لازم، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن. یعنی دا هغه ځایونه دي لکه څنګه چې موږ د معنا دغه وکوله د مقبول چې په خپل خوښه او ارادې سره په داسې ځای باندې وقف وکړي، البته معنا په نظر کې نیولو سره چې هم د جملې معنا پوره وي او هم درست وي. نو داسې وقفونه به څو وي؟ څلور به وي. یا به لازم وي، یا به تام وي، یا به کافي وي او یا به حسن وي. اوس دا هر یو چې دی نو سره د مثالونه بیل بیل تشریح کوو. اول لازم وقف لازم ته. وقف لازم هغه وقف ته ویل کیږي چې یو تلاوت کوونکی یا یو قاري صاحب محترم په داسې ځای کې وقف وکړي چې د جملې معنا پوره شي. په داسې ځای باندې وقف وکړي چې د جملې معنا پوره شي. او که وقف ونه شي نو د جملې د معنا غلطېدو خطر را پیدا کیږي. دا خطر شته، دا ویره شته که چېرته دلته د وقف لازم یو ځای کې وي او ته ونه کوې نو هلته ستا د وقف د نه کولو د وجې نه معنا کې څه راشي؟ خرابوالی راشي. ځکه وقف لازم ده که نه، وقف ده او بیا لازم ده. یعنی وقف به کوې او حتمي به کوې، لازمي به کوې، ضروري به کوې. او که ودې نه که د دې احتمال ډیر موجود ده، د دې ویره ډیره موجوده ده چې ستا د وقف د نه کولو د وجې نه دلته معنا کې څه راشي؟ مشکل پیدا شي. صحیح شو؟ وقف لازم دا وقف اکثره د آیات په منځ کې راځي، د آیاتونو په منځ کې راځي او په داسې ځایونو کې د علامت په طور باندې وړوکې غونډه میم لیکل شوی وي. دا میم علامه د وقف لازم ده. میم علامه د وقف لازم ده. یعنی هر ځای کې چې میم لیکل شوی وو په دې باندې پوه شو چې دلته وقف لازم ده او دلته ودرېدل ضروري دي. ودرېدل حکم څه ده؟ ضروري دي، واجب ده. ځکه ضروري دي، ځکه لازمي دي چې موږ مخکې وویلې چې د وقف نه کولو په صورت کې د دې احتمال ډیر ده چې معنا څنګه شي؟ خرابه شي. فلا يحزنك قولهم، دلته میم موجود ده ورپسې انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اوس فلا يحزنك قولهم باندې چې ته وقف وکړې معنا ډیره ښایسته راوځي، ډیره ډولي معنا راوځي. او که چیرې دا د ما بعد سره وصل کې نو معنا کې مشکل پیدا کیږي. په خبره ورسېدلې نو علم د دې نښه د دې وقف لازم څه شی شوه؟ میم. دا یې نښه شوله. هر ځای کې چې میم و نو مطلب دا وقف لازم ده. حکم یې څه ده؟ ودرېدلو باندې لازمي او ضروري دي. صحیح شو؟ او حکم لازمي، ضروري، حتمی، واجب، هر یو شی چې وای واجب ورته وای، حتمی ورته وای، لازمي ورته وای، ضروري ورته وای، ټولو باندې صدق کولی شي. دا د وقف لازم خبره وه. په داسې یو ځای باندې وقف کول ګوره هغه اراده او هغه پکې ځکه نه ځکه هغه د وقف اختیاري کې دا ټول پکې رال، هغه ګوره ستاسو په ذهن کې باید خبره ناست وي په خپل خوښه او ارادې سره، ځکه اختیاري وقف ده. په خپل خوښه او ارادې سره په داسې یو ځای باندې وقف کول چې معنا یې څنګه وي؟ پوره وي. معنا یې پوره وي، جملې معنا پوره وي او درسته هم وي، هم مکمله وي او هم درسته وي. او ستا د وقف د نه کولو د وجې نه احتمال او خطر د دې شته چې معنا څنګه شي؟ خرابه شي.
په داسې ځایونو کې چې کوم ځای کې د معنا د خرابېدو خطر موجود وي وقفه لازم ده او د وخت ستا د پېژندلو دپاره ستا د فکر د روښانه کولو دپاره وړوکې غوندې میم لیکل شوی ده چې دا میم د کوم ځای کې وکته نو په دې باندې پوه شي دلته ودرېدل و زما څه شی دي لازمي دي هسې نه چې که زه ونه درېږم زه معنا به څنګه شي خرابه به شي صحیح شو نو دې وجې نه نو دا میم پېژندل پکار دي وړوکې غوندې میم همدې دپاره لیکل شوي چې ستا توجه ځان ته راجلب کړي چې وردلته وقفې لازم ده او حکم واجب ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.